د دعوت او ارشاد ریاستونه چې د یو مستقل لوی ریاست تر چتر لاندې فعالیت کوي، د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون له لوري په وزارتونو او خپلواکو ادارو کې د دولتي کارکونکو او مسؤلینو د دینی پوهې د لوړولو او همدارنګه د چارو د اتفاق او کړتوب په موخه رامنځته شوي دي. افغانستان اسلامي امارت کله چې قائم سو نو د دې څخه بعد امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله ورعاه د هغه په هدایت او د کابینې او د کابینې د پریکړې په اساس باندې په هر مستقله اداره په هر وزارت کې یو ریاست د دعوت و ارشاد په نامه ایجاد شوی دی. تاسو ټول په دې خبر یاست او دا ریاستونه دا د دې دپاره زموږ محترمو عمراو مشرانو ایجاد کړه چې په دې کې د افغانستان د دې محترمین ولس او د افغانستان د دې دردېدلي ولس د دې سره هغه چلند وسی چې د دې مسلمانانو حق وي. د مالی وزارت د دعوت او ارشاد ریاست له تاسیس څخه وروسته په اړوند برخه کې د خپلو ګټورو فعالیتونو په ترسره کولو سره ښې لاسته راوړنې لري. دغه ریاست وکولی شول تر څو د وزارت مسجد چې له دې وړاندې د ټولو کارکوونکو د راټولېدو ظرفیت نه لره ورغوه او په منظم ډول یې د ټولو کارکوونکو د لمانځه لپاره چمتو کړ. سربیره پر دې دغه ریاست د خپل مسؤلیت پر بنسټ د مالی وزارت له ټولو کارکوونکو څخه تعهد ترلاسه کړ تر څو خپل مسؤلیتونه او دندې په خورا اخلاص او رښتینولۍ سره مخته یوسي او ورسره خپل صورت او سیرت د اسلامي اصولو سره سم برابر کړي. زموږ په وزارت کې الحمدلله ډیر کار پرمخ تللی دی. موږ د خپل وزارت د وزیر معاونین صاحبانو او رئیس صاحبانو او امیر صاحبانو او د کارمندان څخه راضي یو. الله دې د دوی څخه راضي سي. زموږ سره په دې کار کې پوره همکاري کړې ده د پاره د دې چې زموږ د دردېدلی ولس او زموږ د دردېدلي کارمندان د دې وزارت هغه په ښه نرمه لهجه او پر ښه طریقه د خپل دنده مخته یوسي. د دعوت او ارشاد ریاست د مالی وزارت د ټولو کارکوونکو سره د ښه مثبت تعامل له مخې خپل فعالیتونه په بریالۍ توګه پر مخ وړي چې د یاد ریاست د دوامداره فعالیتونو او هڅو په پایله کې د دغه وزارت د اکثره کارکوونکو سیرت، صورت او کړه په اسلامي شریعت برابر شوي او د جماعت لمونځ په پوره پابندۍ سره ادا کیږي. الله متعال می فرماید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من نآفریدم انسانها و جنیات را مگر آفریده ام برای عبادت خود. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید در جایی که در قرآن عظیم و شان عبادت ذکر شده به معنای توحید فی العبادت است. لیوحدونی فقط مرا عبادت کنید. در جای دیگر خداوند متعال می فرماید و الهکم اله واحد. معبود شما معبود یگانه است. غیر از خداوند متعال کسی دیگر را پرستش نکنید. د یاد ریاست له لوري د مالی وزارت ټول کارکوونکي په 15 ګروپونو ویشل شوي چې هر ګروپ کارکوونکو ته په ټاکل شوي نوبت په اونۍ کې یوه ورځ د وزارت په خیبر تالار کې تدریس ورکول کیږي او همدارنګه هر ورځ د ماسپښین له لمانځه څخه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت په معاصرو میتودونو سره په لنډ او واضح ډول ټولو کارکوونکو ته تدریس کیږي. قدرمنو، قرآن عظیم الشان د الله تعالی له جانبه رالیږل سوی یو عظیم الشان کتاب دی. په یو حرف ویلو سره الله تعالی و بنده ته 10 نیکۍ ورکوي او اوریدل د قرآن عظیم الشان د تلاوت اوریدل دا واجب عمل دی او د واجب عمل په کولو سره الله تعالی بنده ته اجر ورکوي او په نه کولو سره الله تعالی بنده ته عذاب ورکوي. شروع مو وکړه په سورة النبأ باندې. د نبأ تفسیر چې نبأ څه شي ته وایي؟ یو عظیم الشان خبر، یو ډیر غټ خبر ته نبأ وایي.
دې صورت ته سورة النبأ په دې خاطر ووایو چې په همدې صورت کې د یو ډېرې غټې خبرې د یو عظیم الشانه خبرې ذکر دی. هغه خبره څه ده؟ د قیامت راتلل دی. د دعوت او ارشاد ریاست همدارنګه د مرکز له مالیاتي حوزو او د وزارت اړوند له ټولو هغو برخو څخه چې مراجعین لري لیدنه او څارنه ترسره کوي او کارکوونکو ته دیني لارښوونې کوي ترڅو دولتي کارکوونکي له ولس سره نیک چلند کولو ته وهڅوي او خپلې دندې په خورا امانتدارۍ سره مخته یوسي. دغه ریاست پلان لري ترڅو کارکوونکو ته د فکري پوهنې درسونه هم پر لاره واچوي او د دیني پوهې د لوړولو په موخه په دوامداره توګه سیالۍ ترسره کړي او همداراز د کارکوونکو ترمنځ د سمتي او ژبني تعصب ختمول او د وزارت له ټولو برخو څخه لیدنې او څارنې د دې ریاست له مهمو اهدافو څخه دي.